لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات د کیسې اوله برخه تاسو را سره وکتل. کوم نوې کتل هم په یوټیوب کې ستا او هم په فیسبوک کې د هغه کیسې اوله برخه ستا. وی ګوري ویډیو لایک او شیر کړئ او په یوټیوب کې زموږ سره ملګري شئ. مننه. دا حالت چې مسلمانانو ولیدي د پیروز د نیولو هڅه وکړه، خو پیروز د تیښتې په هڅه کې نور 9 تنه هم د خنجر په ګزارونو ووهل او هغه ووژل شو. په پای کې کله چې مسلمانانو هغه کلک ونیوه، پیروز په خپل خنجر خپل ستونی پرې کړ او ځان یې وواژه. په دې وخت کې د صفونو شاته ولاړ مسلمانان لا نه پوهېدل چې حضرت عمر رضی الله عنه باندې حمله شوې ده، ځکه ټول حیران و چې ولې حضرت عمر رضی الله عنه لمونځ ناڅاپه ودروي. وروسته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وړاندې شو او د حضرت عمر رضی الله عنه پاتې لمونځ یې بشپړ کړ. څو شېبې وروسته حضرت عمر رضی الله عنه ساه واخیسته او ویې پوښتل ابن عباس څوک و چې زه یې په خنجر ووهلم؟ هغه ته وویل شول دا د مغیره بن شعبه هغه غلام پیروز و. حضرت عمر رضی الله عنه د دې په اورېدو سره وویل الحمدلله، ډېر شکر دی چې یو داسې مسلمان نه یم وهلی چې کلمه یې ویل او هغه دې ما شهید کړې. یعنی فیروز د نړۍ تر ټولو ستر باچا خلیفه عمر باندې یوازې د 2 درهمو د مالیې ستونزې له امله برید وکړ. خو د دې کیسې بل اړخ هم شته. هغه له وخته چې فیروز مدینې ته راغلی و، هغه هیڅ خوشحاله نه و. هغه له مسلمانانو سره ډېره کرکه درلوده. د خلکو به یې ځان جلا ساته او یوازې د یوه کس سره به ګرځېده. هغه کس هرمزان و او ویل کېږي چې هماغه چاړه چې حضرت عمر رضی الله عنه پرې وژل شوی و، خلکو یوازې یوه ورځ مخکې د هرمزان سره لیدلی و. د همدې امله ډېر تاریخ لیکونکي وایي چې د فیروز دا برید یوازې د کار نه و، بلکې دا د فارس د سلطنت یو له مخکې پلان شوې دسیسه وه او دا دسیسه د فارس د سلطنت پخواني جنرال هرمزان لخوا جوړه شوې وه چې په مدینه منوره کې اوسېده. نو ځکه څو ورځې د حضرت عمر رضی الله عنه له شهادت وروسته د هغه یو زوی عبیدالله هرمزان وواژه. خو دا یوه ډېره لانجمنه موضوع ده او تر ننه پورې هیڅوک نه پوهېږي په حقیقت کې څه پېښ شوي دي. بیا هم مسلمانانو حضرت عمر رضی الله عنه له جومات څخه پورته کړ او کور ته یې یووړ. د حضرت عمر رضی الله عنه په بدن کې زخمونه دومره ژور وه چې کله یې ورته د خرما اوبه او شیدې ورکولې، هغه د ده له زخمونو څخه د باندې راتویدل. نه دا چې معدې ته لوړ ولاړ شي. دا چې ډاکټر ولیدل، حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل ای امیر المؤمنین الله یاد کړه، ځکه اوس یوازې لږ وخت درته پاتې دی. دا خبره چې د حضرت عمر رضی الله عنه تر غوږو ورسېده، ځینې خلک چې هلته ناست وه ژړل یې پیل کړل. حضرت عمر رضی الله عنه هغوی ته په درس سره وویل که څوک ژاړي نو د باندې دې ووځي. عموما خلک مړ کېدونکي ته د تسلۍ خبرې کوي، خو د حضرت عمر رضی الله عنه شخصیت داسې و چې حتی د خپل مرګ خبر واورېدی هیڅ پروا یې ونه کړه. د خپل مرګ خبر اورېدو سره سم حضرت عمر رضی الله عنه لومړی حکم وکړ چې د ده حسابونه دې وکتل شي او هر ډول پورونه دې ورکړی شي. نو معلومه شوه چې حضرت عمر رضی الله عنه 80,000 درهمه پوره وړي وو. نو حضرت عمر رضی الله عنه خپلو زامنو او کورنۍ ته امر وکړ چې د ده له وفات وروسته باید دا پور ورکړي. بیا خلکو ورته وویل ولې دا ټوله هغه پیسې دي چې تا د یتیمانو او مسکینانو لپاره ورکړي وې. خو حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره ونه منل. نو کله چې هغه شهید شو، هغه کور چې حضرت عمر رضی الله عنه پکې شهید شوی و، هغه دی خرڅ کړ او د حضرت عمر رضی الله عنه پورونه یې پرې ادا کړ. او دا کور چا واخیست؟ یو ډېر شتمن صحابي او راتلونکی خلیفه حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه. کله چې په ټول مدینه کې دا خبر خپور شو د دوی ګران خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه نور په دې دنیا کې نه پاتې کیږي، نو له هر کور څخه د ژړا غږونه پورته شوه. یو صحابي ویل د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت په ورځ د مدینې خلک داسې ژړل لکه په هر کور کې چې یوازینی زوی مړ شوی وي، ځکه حضرت عمر رضی الله عنه د باچا په شان نه بلکې د پلا په شان واکمن و. اوس چې حضرت عمر رضی الله عنه پر بستر پروت و او د خپل ژوند وروستۍ ساګانې یې اخیستې، خپل زوی عبدالله بن عمر یې راوباله او ورته خپله یې وروستۍ هیله یې وویل چې لاړ شه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مېرمن حضرت عایشه رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې عمر غواړي د خپلو 2 ملګرو تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. خو پام وکړه مه ورته وایه چې امیر المؤمنین ویل، یوازې ورته ووایه چې عمر، ځکه زه ویرېږم که عایشه رضی الله عنها فکر وکړي چې دا د خلیفه امر دی، هغه به یې حتما ومني. کله چې عبدالله دا خبره حضرت عایشه رضی الله عنها ته وکړه، هغې وویل ما تل غوښتل چې دا ځای ځان ته وساتم، ځکه دلته زما په کوټه کې یوه خوا زما خاوند نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په بله خوا کې زما پلارجان ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښخ دی. خو نن زه ګورم چې عمر رضی الله عنه د دې ځای ډېر مستحق دی. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه ته دا خبره ورسېده، ډېر خوشحاله شو او ویې ویل دا زما وروستۍ هیله وه. خو بیا یې وویل زما له مرګ وروسته بیا یو ځل له حضرت عایشې رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړي. په عربو کې یو رواج و چې کله به کوم ستر شخصیت وفات شو، د هغه لپاره به ډېر قیمتي کفن جوړېده او ډول ډول خوشبويي به پرې وهل کېدې. خو حضرت عمر رضی الله عنه په کلکه خپل زامنو ته وویل زما له مرګ وروسته یوازې ساده کفن واخلي او هیڅ ډول خوشبويي مه پرې وهي. او بیا د خپل ژوند په وروستیو شېبو کې حضرت عمر رضی الله عنه له خپل زوی وغوښتل چې د ده سر له بالښت څخه ښکته کړي او پر ځمکه یې کښېږدي، کېدای شي الله پر ما رحم وکړي. په دې توګه له 10 کلونو او 6 میاشتو د مسلمانانو د خلافت وروسته حضرت عمر رضی الله عنه له دې دنیا څخه ولاړ.
په همدې توګه د اسلام دویم خلیفہ حضرت عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ترڅنګ خاورې ته وسپارل شو. خو د خپل مرګ نه مخکې حضرت عمر رضی الله عنه 6 تنه د خلافت ټاکلو لپاره وټاکل او امر یې وکړ چې د دې له مرګ وروسته دې دا 6 کسان په یو کور کې بند شي او د 3 ورځو په دننه کې دې نوې خلیفہ اعلان کړي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو ښایستو ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب کې راسره ملګري شئ. مننه.